ستړي مه شئ. په دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. خاموشي د مهمو خبرونو سرټکی. د پوهنې نړیواله ورځ یوناما له زده کړو د افغان نجونو محرومیت خواشینونکې غمیزه بللې. د ښځو د ګوتو نه ښه اخیستل طالبانو د هرات په ځینو برخو کې د بشري مرستو ویشلو بهیر ځنډول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کډوالو د منلو پروګرامونه ورته لومړیتوب نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یوناما د پوهنې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د زده کړو د افغان نجونو محرومیت خواشینونکې غمیزه ده او د ښوونځیو بیرته پرانیستلو غوښتنه یې کړې ده. یوناما د جمعې ورځ په دې تړاو خپاره کړي بیان کې ویلي چې طالبان د سمدلاسه د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په بیان کې د یوناما مشرې او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزان تنبایوا له خولې لیکل شوي چې دا یوه خواشینونکې غمیزه ده او میلیونونه افغان نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوي دي. یوناما زیاته کړې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغې ډلې د ښځو او نجونو په ډیرو بنسټیزو حقونو او ازادیو پراخ بندیزونه لګولي دي. د یادونې ده چې نږدې 4 کاله کیږي چې طالبانو له 6م ټولګي پورته ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ورته مهال د جرمونو نړیوالې محکمې لوی څارنوال په رسمي ډول د محکمې له قاضیانو غوښتي چې د طالبانو مشر هبت الله اخوندزاده او د دغې ډلې د قاضي القضات عبدالحکیم حقاني خلاف د بشر ضد جنایتونو په تور د نیولو حکم صادر کړي. یوناما بیا تر اوسه د جرمونو نړیوالې محکمې د دې غوښتنې په تړاو چوپتیا غوره کړې ده. په هرات کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د مرستو ویشلو په موخه له ښځو د ګوتو نښو اخیستلو له کبله د بشري مرستو د ویش بهیر ځنډولی دی. سرچینو د جمعې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو مرستندویه بنسټونو ته ویلي چې له دې وروسته نشي کولی د بشري مرستو ویشلو لپاره له ښځو د ګوتو نښانونه واخلي. د سرچینو په وینا طالبانو د مرستو د ویش بهیر ځنډولی او مرستندویه بنسټونو ته یې ویلي چې داسې طرحه جوړه کړي چې د مرستو ترلاسۍ لپاره د ښځو پر ځای د کورنۍ نارینه ورشي. تر اوسه په هرات کې ځایي طالبانو او مرستندویه بنسټونو څه نه دي ویلي. یادونې ده چې طالبانو په تیرو څه باندې 3 کلونو کې نجونې او ښځې له زده کړو، کار او ځینو نورو بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د منلو پروګرامونه یې د دغه وزارت له لومړیتوبونو ایستلي دي. نوموړي وزارت د شنبې ورځ په یو بیان کې زیاته کړې چې له دې وروسته به هر هغه فعالیت چې د ډله ییزې کډوالۍ اسانتیاوې برابروي ترسره نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو نوي وزیر مارکو روبیو ټینګار کړی هر ډالر چې مصرفیږي باید واشنګټن له ګټو سره سم وي. د بیان پر بنسټ د امریکا نوی بهرنی سیاست به د پولو پر پیاوړتیا او د ناقانونه کډوالۍ پر مخنیوي متمرکز وي. یاد وزارت ویلي چې امریکا د ناقانونه کډوالو بیرته ستنولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا تېره ورځ مکسیکو ته د ناقانونه کډوالو د لیږلو 3 الوتنې ترسره کړي دي. ورته مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د خپلو افغان متحدینو الوتنې لږ تر لږه د 3 میاشتو لپاره ځنډولي دي. د امریکا دغه اقدام د ګڼ شمېر هغو افغانانو چې له امریکایي سرتیرو سره یې کار کړی او اوس له ګواښ سره مخ دي اندېښنې راپارولي دي. یادونې ده چې د ټرمپ وروستي فرمان له مخې امریکا ته د 1600 افغان کډوالو الوتنې لغوه شوي دي. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه د ملتیا مو مننه.